سلامونه زنده‌باد او نبي شاه مولوي صاحب. یو خدا چې درې څلور ورځې وړاندې نبي شاه مولوي صاحب ما نه ګیله کوله چې ته په خپلو ویډیوګانو کې ما نه یادې، لکه ما ورته وویل چې ما خو ستا د کار زیار والي سره خبرې کړې دي. اوس نبي شاه مولوي صاحب ته بابای تعمیرات خطاب هم اخندزاده سکندر حضرت صاحب ورکړی دی په حال کې، نو ورته دې مبارک شي. او ستاسو ډېر زیات مشکور یم او انشاءالله امید لرم چې مونږ باندې څه راتله نو ستاسو سره به رابطه کوو، ولې چې تاسو بابای تعمیرات یئ. د تالاش پل چې په کومه طریقه تا جوړ کړی دی دا یو تاریخي شی دی. فیلحال دا ونیسه نورې به بیا تا کره شي. وشوه جي وشوه. بله خبره دا ده چې دا موضوع ولې رانیسم د دې شاته اپنی مدد آپ ته چې کوم د جاپان پل دی هغه جوړیږي. جاپان پل په خال کې یو ډېر تاریخي د 15 کالو زوړ پل دی. په 2010 سیلاب کې هم سیلاب وړی و او دا ځل هم د دې زیاتره حصه چې کوم دی نو هغه په 2022 کې چې کوم سیلاب راغلی و، فکر کوم سپتمبر کې خواب شه، نو په هغې کې هم د جاپان پل چې دی نو هغه وړل شوی دی، سیند وړی دی، سیلاب وړی دی او د دغه سیمې د لکونو خلکو اندرب چې دی نو هغه متاثر شوی دی. نه صرف په 2010 کې 2-3 کاله متاثر بلکې اوس هم 2-3 کاله متاثره پاتې شو. حکومت پکار ده پکار ده چې پاملرنه وکړي او پکار ده چې کړي وي، پکار ده چې حکومت په میاشتو کې دننه دغه لکونو خلکو دا ستونزه حل کړي وي، خو خلک مایوس شو بالاخره او بیا راته اوس یو ملګري مزاج وي چې هغې په خپل سر باندې شروع کړي د 15 کروڑ خرچه پورې راځي او دا په چنده باندې کوي. او بیا مې سرچ کړه ومې کتل نو ځینې ویډیوګانې مې د جمیل روغاني را پیدا کړې، دغسې د نورو اسرار ویټي خیبر والا او پوسټونه مې هم ورباندې وکتل، نو چا 50 لکه، چا 15 لکه، چا 10 لکه، چا د خپل وخت مطابق 100 خو لکه دغه خلک لګیا دی او ایکسکیویټر یو یا دغه مشینري په هم په سیند کې اړم ده او دغه په خپل سر باندې 15 کروڑ روپۍ را پیدا کوي، را جمع کوي، ډونیشنز کنټریبیوشنز کوي تر څو دغه خپل پول آباد کړي. نو زنده آباد او د خال خلک او زما هم دا درخواست دی چې ملګري ورسره خاص کر هغه خلک پکې لاس وکړي کوم خلک چې برای راست د دې نه متاثره دي یا څوک یو پریسیډنټ یې سیټ کړی دی، یو نظیر یو مثال یې سیټ کو، نو که څوک دغسې دې تشویقول دپاره ورسره مرسته کوي هم دې ورسره وکړي. زه په خپله کوشش کوم، ستاسو نه مې هم دا غوښتنه ده، خو د خال خلک زنده آباد نبي شاه مولوي صاحب او اوس جوبینډ که دې تعریف وکړي نو بده به دی او پکار ده چې موږ دغسې هلې ځلې د خلکو په کمیونټي سطح باندې هغه تشویق کړو، حوصله وله ورکړو او وروسته د نبي شاه مولوي صاحب دغه ویډیو مخکې هم د سیلاب ده او بیا په منځ کې دغه کنسټرکشن شارټس مې د اسرار د ویډیو نه اسرار صاحب چکترې والا ویټي خیبر او جمیل روغاني د بردین دیر نیوز مختلف چینل سکار کوي د دواړو کور ودان. البته دا چې دغه خلکو ته یو ځل بیا ستاینه او نبي شاه مولوي صاحب خاص ستاینه ګیلې کړي وو، هغه ورځ پیلاو شو، نو کور یې ودان او جوبینډ پکار ده چې د دې دپاره تاریخي ټویټ وکړي او وبه کړو جوبینډ له طرف نه موږ وکړو خیر دی کور م ودان.